السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبری کانفرانس طالبانو یو ځل بیا د اشغال پر پای او اسلامي نظام حاکمیت ټینګار وکړ. د مسکو غونډې په څنډه کې طالبانو یو خبری کانفرانس ته یو ځل بیا څرګنده کړه چې د مبارزې مهم اهداف له خاورې د بهرنیو ځواکونو وتل دي او د یو هغه شموله اسلامي نظام حاکمیت دی. دغه خبری کانفرانس چې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم، ملا خیر الله خیرخوا او سهیل شاهین پکې د ژورنالستانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، له یادې غونډې خوښ ښکارېدل. ډاکټر محمد نعیم د چین، پاکستان، روسیې او امریکا هغې اعلامیې ته په اشاره وویل چې د امارت بیا راتګ سره پکې مخالفت ښودل شوی و. اعلامیه کې چې څه راغلي د منلو وړ نه دي. موږ افغانان په ګډه د نظام نوعیت ټاکو، پردیو ته اجازه نه ورکوو چې موږ ته د نظام غوښتنه وکړي. ملا خیر الله خیرخوا بیا د اوربند مشروط هرکلی وکړ او وی ویل اوربند باید وشي، خو د یو سیاسي حل تر راتګ وروسته چې هغه د بهرنیانو وتل او د اسلامي نظام له راتګ عبارت دی. د خیر الله خیرخوا په خبره اوس مهال یوازې تش په نوم اسلامي نظام حاکم دی، هیڅ کوم اسلامي حکم پکې نه دی پلی شوی. موږ د یو سوچه اسلامي نظام د راتګ غوښتونکي یو. شاهین بیا د جګړې تیزوالی په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له امریکا سره تر تړون وروسته موږ جګړه کمه کړې. کومې جګړې چې کیږي هغه دفاعي بڼه لري. هڅه کوو د مذاکراتو په ګړندیتوب سره یو مؤثر توافق ته ورسیږو. یاده غونډه تیره ورځ پیل او لا هم دوام لري. ویل کیږي چې د عمومي مجالسو ترڅنګ به د احزابو تللی پلاوی طالبانو سره خصوصي غونډې هم ولري چې ځینې ترسره شوي دي.